رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله زه د خدای په لار کې جنګېږم او مخ په مخ جنګېږم تختم نه او د شهید شم ماله به خدای جنت راکړي ویا چې سړی لاړ وی دې سړي ته اواز کې نو واپس یې راوګرځم وی تاسو وی ما وی که د الله په لار کې جنګېږم او مخ په مخ تختم نه او زه شهید شم خدای به جنت راکړي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي لومبی خو ته وی او بیا راوګرځم وی چې ته د الله په لار کې جنګېږي مخ په مخ او تختې نه او شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدېږي بیا مخ په مخ جنګېږي او تختې نه او د مخې نه شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدېږي او بیا مخ په مخ جنګېږي تختې نه او شهید شي چې دومره د ګوتې د بند دومره پر دې حق در باندې وي نو اله به جنت ته دې چې هغه ورکې دونه شی چې پاتې نشي ته وی اوس جبریل راغی او دا خبره راته وکړه